په ډیورنډ کرښې د جنجالونو په دوام طالب او پاکستاني چارواکو ناسته. دا چې څه پریکړه شوې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي پوه شول چې د زور له لارې خپل شومو اهدافو ته نه رسیږي نو بالاخره خبرو ته کېناستل. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفارت سرپرست او شردفیر عبید نظاماني په کندهار کې د دغه ولایت له والي ملا شیرین اخوند سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې کړې دي. ملا شیرین د طالبانو د حکومت له لوري د ډیورنډ کرښې د مسلو د حل د کمیټې رئیس هم دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد د افغانستان کورنیو رسنیو ته وویل د کندهار له والي سره د نظاماني د خبرو موضوع د پاکستان اندېښنې او کرښه کې هغه شخړه وه چې څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې پیښه شوه. د زیاته کړه د یادې کرښې په اوږدو کې د اړیکو په اړه وویل شول چې دواړه خواوې باید هڅه وکړي. که تاسو خبر یاست 3 ورځې وړاندې په خوست کې یوه پیښه وشوه چې پلټنه یې په اړه روانه ده او د کندهار والي د هغې ګډې کمیټې مسؤل دی چې وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې کوي او مسایل پکې شریکېږي. پرون سه شنبه د حدود 22 د ملا شیرین اخوند دفتر په یوه اعلامیه کې وویل کندهار والي په پاکستان کې د ټاکنو ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو په موخه هغه ته مبارکي وویل او هیله یې وښوده تر څو د پاکستان نوی حکومت د پاکستان او افغانستان دواړو چې اسلامي او ګاونډي هیوادونه دي او له بل سره نږدې اړیکې لري ګټې خوندي کړي او په راتلونکي کې یوه خوندي فضا جوړه او د دواړو هیوادونو د پالیسیو مطابق پروګرامونه تطبیق کړي. د طالبانو په اعلامیه کې د نظاماني له قوله ویل شوي چې ډېر ژر به خپل هیواد ته سفر وکړي او هلته به دا او ورته نورې څرګندونې د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره شریکې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.